سلامونه لیدونکو جوړ بخیر ستړي مه سئ. دا مهال په کندهار کې دا یو ډول میوزیم ورته وایي او د دې سره سره یو کتابتون هم دی. دا میوزیم یا دا کتابتون په کندهار کې د ښاغلي حاجي عبدالظاهر سرک صاحب دی. سرک صاحب زما سره دلې ولاړ دی. سرک صاحب ډېر ښه راستئ. نن به ستاسو د میوزیم په اړه باندې انشاءالله خبرې وکړو. اصلا دا خو نو موزیم به نه ورته وایو، نه داسې ډېر تاریخي اثار لرو چې هغه ډېر قدامت ولري. ما د خپلې علاقې سره سم بعضې شیان راټول کړي دي چې زما علاقه وه یا ما په خپل وخت کې استفاده ورته کړې ده. اوس مثلا دغه څراغان دي یا د لمپې دي یا د بجلۍ دي، دا ټوله د دې څه ما خپله کار اخیستی دی. نو دغه چې زه دلته وینم خپل زړې خاطرات را پیدېږي. ځکه یو وخت موږ په کندهار کې برېښنا نه درلوده، جنګونو په دوران کې د شورویانو د برېښنا قطع شوله. نو د کندهار ټول خلکو دغه شان څه کار اخیستی. دا اوسني وسایل هم نه وو، دا د لمر وسایل یا سولر دی، د دې څه چا کار نه سو اخیستی. نو دا شی دا اوس وروستیو وختو کې دا شان راغله. نو ټول کندهار دغه بجلي او کودونه په دغه بجلي کې روښنایي څخه استفاده کوله، یا د څراغان وه یا د لمپې وه، دا وه. او بل هغه پتنوسان دي. زموږ خلکو پخوا پر واردات باندې دومره تکیه نه وه کړې. دا د خارج شان د دې په کندهار کې موږ لاسي صنعت درلودی. دا پتنوسان په کندهار کې جوړېدله، د دې خلکو استعمالوله. مثلا دا ګټوي دي، دا ټول په کندهار کې جوړېدلې. اوس خو زموږ هر شی چې ګورې بس هغه د خارج را روان دي. دا زموږ پیسې ګر خارج ته روان دي. اما هغه وخت زموږ داخلي کارګران د دې اخته وو، د دې لاسي صنایع څخه کار اخلي. دا ټول د دې چې دغه ګډوي دي که هغه پتنوسان دي. دغه ګډوي چې تاسو یادونه وکړه دا مثلا څومره قدامت لري؟ قدامت یو 80 کاله یا 90 کاله یا 80 کاله دی. داسې ډېر قدامت نه لري. خو مطلب مې دا دی چې لاسي صنعت څخه زموږ ډېر خلکو کار اخیستی، ډېر شیان یې د دې استعمالوله. حتی زموږ بوټونه وه په دا هرات دروازه کې ډېر بوټسازان موږ درلودله. دا بوټونه د دې جوړېدله، خلکو کار ځینې اخیستی. یا مچڼې وې، هغه یې نومونه یې ما ایښې ده، دغه ده ګوره، د مچڼې هم پکښې راولو. ورایوله لیدونکو ته چې دا هم د ډېر وخت څه دي؟ و دا کندهار خلکو استعمالولې. مشران خلک ټول مچڼې، که ملایان وه او که بعضې تاجران او دا تقریبا داسې ډېر کم اوس هم استعمالېږي. اوس به لرې صحراو کې استعمالېږي. دغه موبایل سیسټمونه دا نه وه. یو وخت دغه ټلیفونان څه موږ کار اخیستی. او بالکل دې ته اصلي ټلیفون هم وایي. هو دغه اصلا لومړی دغه څه رامنځته شوی دی. دغسې ما خپله ډېر کار اخیستی دی. یو وخت کندهار کې دغه ټلیفونه دي 540 و 530 یې بلله. دا د کندهاري سندرغاړو اوسنۍ دا پخوانۍ سندرې چې دي ټول په دغه ټایپ شوي دي. په دغه یا په دغه 530 باندې ډېر ښه ټایپینګ یې کاوه. دا اوس د خلکو انټرنېټ ته ورکوي یا خلک غوږ ورته نیسي. دا ټول په دغه دا جاپاني ټایپونه وه، دا ډېر مشهوره وه په خپل وخت کې. اوس دا شان نشته. یا دغه راډیوګانې وې په خپل وخت هر چا درلودلې هم نه، په کورونو کې به پرتې وې. د دغسې بیا کار اخیستی. او د وتوګان هم پرته دي. وتوګان هم هغه وخت کې وه، خو بخت نه و دلته بیا سکارو ور واچوله و دا بیا دغه کړله، ګرم کړله. دا ګرمېدل څه بیا خلکو توک کاوه. برقي نه وه، دا ګر لاسي دي، په سکرو باندې یې تودوله. او هاخوا ته 2 کال نوشته دي سره ځینې جدیدي دي که څنګه؟ دا کلیکسنونه دي د طلوع افغان، د هر کال کلیکسن دی. دا زیر رمادي کال مې ورته لیکلی دی، پوښونه مې ورکړي دي. د هر کال کلیکسن دی، دلته ما ساتلی دي. دا بیا مجلې د کندهار مجلې، د هر کال دا مې دغه کړي دي، ساتلي دي، پوښ مې ورکړی دی چې وساتل شي. زموږ خلک چې مجله وګوري نو خپله یې غورځي یا دغسې دا ښه دي، ساتل شوي دي ټول. بس داسې پوښونه ورکړي دي. دا ګوره کندهار مجلې دي ټوله. د هر کال زه ساتمه. یو شی چې یوه پوښتنه ماته راپیدا کېږي، په کتابونو کې ډېر وخت کم داسې کتابونه درسره شته چې هغوی ډېر زاړه تا په ساتلو کې ځانګړې هڅه کړې وي؟ نو زموږ افغانستان په مطبوعات کې چاپ شوي دي، هغه دغه زاړه کتابونه دي. دا چندانې څوک نه لري، اوس دا کلنیانې دي. دا د یوه کال جریانات دي چې دولت ثبتول پکښې کې، مصور هم وه، عکسونه هم پکښې کې وه. او د هغه وخت ټول اجراات دی دغه کوله، که سپورټي خبرونه وه او که عمراني کارونه وه،
ټوله بس دلته ثبتوله حتی خپل وزیران هر څوک چې ټول عکسونه یې چاپوله. دا د ډېر وخت دی دا د 11 سنه کې اولینه سننامه ده یعنې تقریبا یو ساعت 90 کاله بالا کېږي 2 کاله یې کېږي نو دا د 14 کال دی د 12 دی 14 14 یعنې د دې څنګه د پوښ شان ترتیب سره کړی هغه ما کړی دی د پوښتنې کړی څو ساتل شي 2 کاله لیکنې چې ساتل کېږي د ډېر ساده خبر نه ده د ځانګړي علاقې ځانګړي شوق او ځانګړي خدمت په اساس باندې کېږي او د دې سره سره د ستاینلیکونو منلیکونو خورا ډېر دي سره ثابت دا لا څه نور هم شته خو نو ما ته مختلفو موسساتو یا پوهنتونو راکړي دي کله کله یې غونډه منډه جوړه شوې ده زما په باره کې ستاینلیکونه راکړل شوي دي نو دا هغه دي ما ته ساتلي دي او دا کتابونه تر ډېره پورې ستاسو د کتابتون ورته وایي خو خیر په هر صورت باندې بیا هم ډېر کتابونه دي دا په کومه برخه کې تر ډېره پورې شته دا نو ما جلا کړي سره ما اول کوښښ کړی دی چې د کندهاري لیکوالانو د هغو کتابونه البم جوړ کړم اوس د ګوره دا کتابونه دي دا ټول د نادر ایوبي خدای دې وبخښي دا دغه کتابونه دي دا ټول د ده البم یې یو ځای کړي دي سره دا هم د لرې ساتلي دي دا هم اکثر خلک نه لري مثال حبیبي صاحب د استاد علامه حبیبي د هغه کتابونه دي چې هر څه چاپ کړي دي دا ټول خو نو نه دي یو څه کمبود لري اما دا هم دلته ساتلي دي ټول البم یې دلته جوړ کړي دي استاد معصوم وتک دی د هغه ټول کتابونه ما دلته ساتلي دي دا د هغه دي ټوله او په سراتیار ته بېنوا صاحب دی او رشاد صاحب دی اسماعیل صاحب دی د دې کتابونه هم ټول کړي دي او دروپ رفیقي دی د کوټې ښه لیکوال دی د هغه کتابونه ما ټول سره یو ځای کړي دي دا بیا ټول شعرونه دي پښتو فارسي سره ګډ دي دا هم جلا کړي دي د تاریخ برخه مې هم جلا کړې ده ځانګړې علاقه ورسره بیا یو ناولونه مې هم جلا کړي دي او دا چې دي دا بیا ټوله خاطرې دي خاطرات چې د خلکو لیکلي دي د هغو خاطرات ما راټول کړي دي دلته هم ساتلي دي ځوانان راځي د کتابتون څخه کله استفاده کوي و ځوانان راځي خصوصا هغه ځوانان چې د مونوګراف په جوړولو کې دي کوښښ کوي نو هغه راځي استفاده کوي زه همکاري ورسره کوم او د دې سره سره د تاریخي کتابونو تر څنګ چې تاسو یې ډېر لولئ علاقه ورسره لرئ نور د کومو کتابونو سره علاقه لرئ تاسو مطالعه کوئ والله زه خپله ما خاصه علاقه د دغه خاطراتو خوند د سیاسي خلکو خاطرات سره ده او د سفرنامو سره ده زه کوچنی وم کشر وم یو سفرنامه مې وویله د هند سفر په نامه ښاغلي مرحوم صدیق الله رښتین لیکلې وه نو ډېر سفرنامه یې لیکلې وه هغه ما ته ډېر خوند راکوي بیا نو پسې ګرځېدم بس بعض خلک چې سفرنامې لیکلې هغه مې ویلې ولې په سفرنامو کې ډېر ښه معلوماتونه وي ډېر ښه بیا چې څن لوړ لیکوال یې ښه لیکوال لیکلي هغه بیا بیخي ډېر اضافه معلومات یې اضافه کړي په سفر کې څومره مرسته وکړه دا زه اول سفر چې ولاړم هند ته دا کتاب مې راسره یووی نو هلته بعض ځایونه وو چې ما نه ولیدلي د دغه څه مې استفاده وکړله ادرس یې ښه ولاسته ښه در وپېژندل ښه را وپېژندل مثال تاج محل دی زه ولاړم یا د قطب مینار دی دی وایي زه ولاړم قطب مینار ته سر چې مې وکتې خولۍ د سره لوېدله دونه جګ وه نو زه هم ورلم رشاګو هغه چې وه یا تاج محل په باره کې ځینې معلوماتونه وه او دغه یو کوچنی ترازو مې مخته راغلی ښاغلی سرک صاحب دغه ترازو په اړه راته وایي دا خو نو پخوا دغه نفیسه شان یا لکه سره زر یا داسې قیمتي شیان په دغه ترازو باندې تلل کېدله اوس خو د ډیجیټل ترازوګان راوتلي دي په هغه کې زموږ خلکو دوکانداران دغسې استفاده کوله ښه دا مې تاریخي برخه ده بله او دا زنځیر خو د پخواني دروازو دی دا پخواني دروازو زنځیر دی دروازه به جوړېدی چې ور وټکول دروازه به وټکول یعنی په یو ډول د ډولونو څخه تاریخي شیان او په تاریخي شیانو کې که دا راته ووایاست چې د کتاب خدمتونه خو جوړه کړه تقریبا 2 کاله شاوخوا کېږي چې یو کتاب تاسو پوښ کړی و ساتلی مو تر ټولو قدامت لرونکی یا لرغوني څیز هغه څه دی چې ستاسو په تاریخي شیانو کې شته نو باید خو بیا تاریخي دغه قلمي اثار دي هغه هم داسې په لږ اندازه یې زه لرمه هغه بیا دغه دي ډېر داسې ساړه شیان شته ښه دا قلمي اثار دي ټوله په لاس لیکل شوي دي اکثر تاریخونه معلوم نه دي مثال دغه دی دا بیا تاسو د څنګه موندنو په اساس باندې ترلاسه کړي دا مې رانیولي دي دا کیرخوشیان کې بعض خلک خرڅوله قلمي شیان دي دا ما رانیولي دي بیا وخت د وخت تېرېدو سره لیکوالانو پوهان د دې بیا څېړنه کولی شي معلومات بله دا قرآن شریف دی قلمي دی په
لاس کل شوی دی ټول قرآن شریف دی ښه و دا هم څه قدامت داسې زاړه شیان ډېر دي دا ټوله زاړه لیدونکو تاسو وینئ چې د ډېر وخت کتابونه د ډېر وخت څیزونه تاریخي ابدات دلې تاسو وینئ او تاریخي کتابونه تاسو وینئ د ډېر وخت دا څنګه کوچنی کتاب دی دا هم داسې وظیفه ده نه وظیفه ده ښه اکثر اسماء الحسنا او دا شیان دي کلمې دي نه په لاس کل شوي ما دا خو چې بیخي ښه تاریخي دغه ښکاره کړی ما اصلي څرک صاحب پوښتنه دا وه چې په دغه تاریخي نورو اثارو کې تر ټولو ډېر قدامت لرونکی څه شي دي ستاسو په نو دغه اوس دغه کټو ده زموږ خلک پخوا خاص کټو پخول د ډبرې ده په ډبره بیا کټو جوړ کړی خو لاسي جوړه سوې ده د دې نه تقریبا یو 300 کاله کېږي ښه نو دا یې پر اور ایښول ګوره تور هم ده دا کټي د شوروا خوند یې بیا ښه خوندور هم و ځکه دا فلزي شیان و یا دا نه کارېدل پکښې کې نه ګاز کارېدی تا بیا استفاده نه دي کړې معمولا نه ده کړې خو باید ویې کړمه لاندې به اور فوربالو د لرګو اور ډبرې کې به غوښې پخې شوې دوی به ښه شوروا خوندوره شوروا وځي یقینا ډېر په زړه پورې او ډېر تاریخي اوس هم ګوره دا چای چې دي که په چایجوشه کې په اور پخې شي یو رقم خوند کوي اما که په ترموز کې په ګاز پخې شي هغه بیا هغه ذایقه نه لري هغه خوند نه لري نور به خورن بشپړو فقط به زه دا خواته لا وګورم که ډېر جالب شی پوښتنه دوی بله وکړم باره به د خیر خپرونه بشپړه کړو په دا ځای کې تاسو لیدونکي چې شي وینئ تسبیح دي ځینې فکر کوم ګیلاسونه دي سرک صاحب محترم دغه ځینې نور دغه ګیلاسونه چې دا زموږ په هلمند کې په افریقا کې اجاري او نجاري په افریقا کې جوړ شوي دي د رخام د ډبرې څخه دا لاندې چې وینئ دا فکر کوم په دغه وروستیو کې هم جوړېږي که څه بله اوس هم اخته دي بعضې انګشتریان دي بعضې تسبیح دي دې خواته او در هغه د مخه دغه زموږ لاسي ګېڼې وې دا کوچیانو دغه کولې ورته ګوره دا ګوره دا کوچیانو وښیان دي و دا هم د دې په افغانستان کې جوړ شوي دي تاریخي دي دغه میان ښکار شوي دي او دا ځینې دا بعضې لوښي دي چې د خلکو استفاده ځینې کول په هغو کې دا قدامت یې څه ډېر دی او هغه چاینکې غورګان چې دي زموږ پخوا خلکو ټول په دغه چاینک کې چای څښلی دی هغه چاینکې نه دي بلکل هغه چاینکې او دا چایبر او ترموز دا خبرې نه وې ټول اچاته په دغه چاینک کې دا چای څښلی او هغه غورګان چې و دا هم زاړه دي وریجې و دا خوراکي مالګې ټول په دغه غورګان کې خوړله اوس خو په بل شکل دی غوري ناشکن دی نه او د تیاره د اریانا تیاره څنګه دا یو موډل دی د اریانا تیارې هغه یو نمونه یې ده او دا خولۍ فکر کوم دا زموږ خلکو پخوا دا بجلۍ بلې دغسې جوړولې زموږ د ښار ځوانانو ګرد دغه پر سر کولې دا خوليانې دا رخچنې وې دا یې رخچنه بلله ډېر ځوانان دا رخچنې په دغه وخت موډرن شی و اوس په بل شکل اوښتي دي او په دې خوا کې ځینې شیان چې ډېر جالب دي دغه ګوره د حمام شیانو د ښځو به حمام ته وړله دا کندهار کې جوړېدله هغه یې لوټه وه هغه یې د حمام دا سامان یې ټول تا شوي دا سپین نه دی دغه هم پخواني شیان دي اوس نو نشته هغه اسټوپونه دي پخوا ټول اسټوپونه ګره کار د اور د هر کورنۍ دغه اسټوپو څخه کار اخیستی بلکل د تسبیح خو نه ډېر دي دا ولې تسبیح خو نو دغه د ډبرې دي کندهار کې جوړې شوي دي ډبرې تسبیح دي تسبیح ښه دي نو ښه ایسي ښه ایسي بلکل او د افغانستان نقشه څنګه ښایسته جوړه کړې ده و دا په ډبر کې جوړه کړې ده د افغانستان نقشه د مختلفو ډبرو څخه دغه د ښکلا ځینې توکي دي که څنګه بله و د ښایست لپاره دا ایښودل شوي دي او پخواني کیمره سعودي عربستان و کیمره ده پخواني دلته هم کیمرې شته پخواني دغه دي ګوره دا هم ډېرې پخواني کیمرې دي 315 دي دا قدرمن لیدونکو تاسو یقینا ډېر ښایسته او په زړه پورې تاریخي اثار تاریخي توکي ولیدل او د دې سره مو د ډېر کتابونو تاریخي کتابونو لیدنه مو کړل مهرباني تورې خو به او دا تورې دا نو هغه وخت نو د جنګ دغه دا ډېر پخواني دي اشتال دغه هم ډېر پخواني توره ده دا هم پخواني ده نو زموږ د خلکو دغه جنګي اوزار و دغسې کار اخیستی تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو دا هم فکر کوم د ډېر وخت وي ډېر او دا خو توره ډېر وخت کېږي چې راباندې شوې ده یعنې دا سربیره پوښ دی ورباندې پوښ دی ښه اصلي تورې دا ډېر پخواني ده دا توره ده ښه دغه به لږ وګورو چې دا څومره تیاره ده تر همدومره نه کتلې یقین دا نو کوچني کوچني تورې دي
دا مې د جنګ په دغه کې اکشني نو ټول په دا یا دا څوم کار اخیسته کېدی دا ډېر پخوانی دی معلومیږي نه په دې هیله چې لیدونکو تاسو د دغه تاریخي توکو څخه خوند اخیستی وي او معلومات مو حاصل سوي وي. ښاغلی سرک صاحب د تاریخي ابداتو د تاریخي لیکنو تاریخي موادو سره ډېره علاقه لري او په دې اساس باندې ځکه دا سامانانې وه دا هغه سامانانې وه دا ګور په لاس جوړ سوي دا ناویانو ته به ورکول صابون پې کښېښوي ټول په دې کندهار کې په لاس جوړ سوي دي. ډېر تاریخي میوزیم ما ځکه ویلی چې دا لږ شی نه دی دا بیخي بې اندازې ډېر شی دی ښاغلی سرک صاحب او ځکه چې دا ډېرو خلکو بیانې لیدلي ډېرو ته لیدلي ګیر سوي وي هغوی ته به ځکه جالب وي او ځینې یې هم بیخي ناولده وه او د ډېر وخت وه کوم دې شی به انشاءالله نه پاتې سوی او دغه عکس په تخته کې جوړ سوی دی و دا په تخته کې هم په کندهار کې جوړ سوی دی تخته یې غر کړې ده زما عکس یې ځینې ایستلی دی او هغه عکس چې دی دا په غالۍ کې دی په غالۍ کې دی دا ډېره جالبه دا ترکیه کې را جوړ کړی دی یو چا دا هم ځانګړي مینهوال دی ولکه و دا غالۍ هو بله و دا غالۍ ده ښه دا به مو وګورو لیدونکو ګوره داسې ډېر پوست شکل لري کاغذ نه دی غالۍ ده غالۍ او یو بل عکس دی هغه بیا په کاشي کې جوړ شوی دی دا کاشي خرسې نه دي دا بیا په ایران کې جوړ کړی دی دا بیا په کاشي خرسې دي تاسو وینئ دا بیا دا تصویر په کاشي کې جوړ شوی دی ګوره په څو ټوټو باندې دا نو د نقاشانو کار دی بله و نو کوم څه به نه پاتې سوي سرک صاحب ډېر زیاته مننه الله پاک خیر درکړي چې موږ ته وخت راکړئ او په دغسې ارزښتناکه کتابتون او تاریخي میوزیم ورته وایو په دغه ځای کې معلومات لیدونکو سره شریک کړله یقینا ډېر په زړه پورې نو کوم څه به لیدونکو ته نه لرې یعنې یو اخري خبر دا ده چې اوس چې دغه شیان ساتي په کورو کې ستا ساتي دي او که نه ساتلی تر تا پر ځای راوړي که راوړي دا خو بیخي نور بیخي ښه خبرې ځینې محصلین یا ځینې څوک کولی شي دې لیدنه وکړي راځي ډېر ځوانان ډېر راځي او په ځانګړي ډول چې ته فارغ یې هغه ورځ جمعې ورځ یا بله ورځ جمعې ورځ بیخي راځي اوس هم د جمعې په ورځ راځي خلک راځي نو قدرمن لیدونکو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ښې چارې په دې هیله چې دغه خپرونه مو خوښ شوي او دا تاریخي مواد تاریخي لیکنې تاریخي ابدات مو د خوښې وړ او د معلوماتو اخیستلو وړ ګرځېدلي